طالب کله پاکستان ځان آزاد ګڼي څنګه ښکاري؟ افغانان څنګه غلطوي؟ تاسو د طالب اصلیت او د غلامۍ اندازه یې په دغه ویډیو کې کتلی شئ. طالب چې ځان له پاکستان آزاد وښیي داسې ده لکه یو څوک چې له خپل پلار انکاري شي. طالب چې څومره هم له پاکستانه ځان لرې کړي ملت بیا هم پوهیږي چې طالب د پاکستان ملیشا او د پاکستان په کنټرول کې ده، ځکه پاکستان جوړ کړ، پاکستان تربیه کړ، پاکستان د جهادو لپاره افغانستان ته راولېږل، پاکستان ورسره لوژستیکي مرسته کوله، پاکستان کې تداوي کېدله، پاکستان کې ورته خلک او چندې ټولېږي، پاکستان یې مشران ټاکي او ان تر دې چې پاکستان یې په نړیوال ډګر کې په نمایندګي خبرې کوي او په سر یې چڼې وهي. لنډه دا چې د طالب هر اقدام د پاکستان د ګټو لپاره و. نو که کوم طالب وایي چې پاکستان مرداباد نو باید په دې پوه شي چې دا 20 کاله یې هغه څه وکړل کوم څه چې پاکستان غوښتي دي. د طالب هر ډز، هر ځانمرګي او هر ماین د پاکستان په ګټه او د افغانستان په تاوان وو. دا اوس یې هم مشران ورته د ISI مشر وټاکل. په شورا کې هم نمایي پاکستانیان دي، د مشرانو کورونه او کاروبارونه یې هم پاکستان کې دي. لنډه دا چې پاکستان څه غواړي طالب هماغه کوي او که څوک ترې نه سرغړونه کوي پاکستاني وژني. د طالب د غلامۍ اندازه له دې ولګوئ چې څه وخت مخکې په تورخم کې له یوه موټر د پاکستان بیرغ کته کړ. طالبي مشرانو له پاکستانه په رسمي ډول بخښنه وغوښته، خو همدې منافقانو بیا جمهوریت ته غلام ویلي. حال دا چې د جمهوریت په دوران کې د امریکا پشتون کې په افغانستان کې د امریکا بیرغ د کمرو مخې ته سوځول کېده، د هغه وخت آزاد وي، خو اوس اشغال یې هغه هم د پاکستانی په واسطه. اوس ستا وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر دی قریشي دی، همدوی ستا په سر له نړۍ سره چڼې وهي. ستا ټول طالبي امارت د پاکستانی پوځ دی او ډیپارټمنټ تر کنټرول لاندې دی. مذهبي افراطیان کاش کې دومره هوښیار وی چې د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ یې فرق کولی شوای. دا نن چې افغانستان دومره جوړ دی د امریکا د راتګ برکت و، کنه هغه د 90 لسیزې افغانستان هم ما لیدلی و چې د انساني ژوند درک پکې نه و. لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. دغه لیکنه د اجمل ستانکزي وه چې د طالبانو په اړه یې کړې وه او موږ هم له تاسو سره شریکه کړه. که تاسو د اجمل ستانکزي سره هم نظره یاست او یا هم خپل کوم شخصي نظر لرئ نو کولی شئ اوس یې په کومنټ کې را سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه، پیشنهادونه، انتقادونه په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو د خدای په امان.